عین حال کې د روژې د اعمالو څه بل عمل چې دی هغه چیز دی کثرت صدقات. بخل ختم کړي، سخاوت رامخته کړي. سخاوت وس و طاقت چې د انسان کېږي په دې میاشت کې صدقې به یې ډېرې. نبي کریم علیه السلام سخي ذات، صحابه کرام رضی الله عنهم ټول د نبی کریم علیه السلام پر سخاوت شاهدي ادا کړي. لیکن د نبی کریم علیه السلام سخاوت به په روژه کې څنګه کېدی، څو چنده کېدی. حدیث شریف کې راځي عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما فرمای کان النبی صلی الله علیه وسلم اجود الناس، رسول الله صلی الله علیه وسلم په ټولو انسانانو کې سخي و. وکان اجود ما یکون فی رمضان حین یلقاه جبرائیل علیه الصلاة والسلام. صحبت داسې شی دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم سخاوت بیا په روژه کې ډېر زیاتېدی. هغه وخت د رسول الله سخاوت ډېرېدی چې جبریل امین په روژه کې تشریف راوړي او د نبی کریم علیه السلام سره به د قرآن دور کوي. په دغه وخت کې نبی کریم علیه السلام سخاوت زیاتېدی. فلرسول الله صلی الله علیه وسلم اجود بالخیر من الریح المرسله. د روژې په میاشت کې د نبی کریم علیه السلام سخاوت دونه ډېرېدی لکه هغه تیز چلېدونکي بادونه. هوا چې راوالوځي د هر چا څه مشلي، داسې نه وي د یو چا څه مشلي د بل چا څه نه مشلي. څنګه چې د هوا او د باد رالوتل پر عامو انسانانو باندې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سخاوت داسې عام کېدی. هغه کسان چې یو روپۍ او دوې لري دغه یې میاشت ده. د زکات څخه رانیولې بیا راځه تر صدقې پورې. بعضې کسان یې صرف یې روژې ته زکات رامخته کړي. حضرت علي رضی الله عنه فرمایي ای د دنیا خاوندانو، ای د پیسو خاوندانو واورئ، یوازې ستاسې په سرمایو کې زکات نه دی، د زکات څخه علاوه نور هم د دې فقیرانو مسکینانو حق ستاسې په سرمایو کې موجود دی. نبي کریم علیه السلام تجارانو ته خطاب وکړي. د دې تجارانو کاروبار والا نوم پخوا سماسره و. نبی کریم علیه السلام ښایسته نوم پرکښې شو. ای د تجارانو ټولۍ، ستاسې کاروبار ته چې زه ګورم څه خلط و مک پکښې دی، څه غش و درغلي پکښې معلومېږي. ای د تجارانو ټولۍ، ستاسې په کاروبار کې څه مشکل شته؟ که غواړئ چې خپل کاروبار پاک کړي، واخلئ دا خپل سرمایه په صدقې پاکې کړي. دا مطلب نه دی چې څوک د سود کاروبار کوي بیا خیرات کوي. دا مطلب نه دی. کاروبار صفا دی، لیکن دا د انسان سره یو غلطي کېږي، یو سهو پکښې کېږي. زموږ ستاسې ملک یو مخ غربت وهلی. دا اوس په دې ټولنه کې به څونه انسانان دي، کونډیان، یتیمان، مسکینان، در بدر، خاک بسر. دغه میاشت ده چا چې په دغه میاشت کې نفلي عبادت وکړي الله عز وجل یې په فرضي ځینې قبلوي. چا چې یوه فریضه په دې میاشت کې پر ځای کړه کان کمن ادى 70 فریضة فیما سوا. دا داسې دي لکه په بلې میاشت کې چې 80 فریضې ادا کړي. نفلي عمل الله عز وجل په چیش باندې اړوي، هغه په فرضي باندې اړوي. نو کثرت صدقات دا بل خصوصیت د دې میاشتې دی. دا د دې میاشتې اعمال دي. عموما انسان هر وخت باید صدقه و خیرات وکړي، لیکن په دې میاشت کې صدقه و خیرات باید وشي. په دغه میاشت کې انسان خپل بد خویونه څه کړي؟ ختم کړي. یو بد خوی چې په موږ تاسو کې موجود دی هغه څه دی؟ بخل دی. په سخاوت سره بخل ختمیږي، په صدقې سره بخل ختمیږي. هغه څه کوي چې الصدقه تطفئ الغضب. چاته چې خدای عز وجل په قهر سي د الله عز وجل قهر چې وي صدقه وکړه د الله عز وجل قهر سړېږي. او صدقه چې بلاوې ردوي، مصیبتونه ردوي. دا د صدقاتو میاشت وهو شهر المواسات. حدیث شریف کې راځي دا د همدردۍ میاشت ده. دا د همدردۍ میاشت د روژې په حکمتو کې یو حکمت دغه لیکلی دی چې دنیادار او سرمایهدار او خانان الله پاک خبروي چې راسي روژه ونیسئ، روژه چې دوی ونیسي لوږه باندې راسي، تنده باندې راسي. الله وایي دغه د مسکین حالت دی. پر تا مې 10 شپې راوستي طاقت یې نه لرې، سره خزان سولې. پر مسکینانو فقیرانو غریبانو باندې الله وایي ټوله زندګي دغه حالت راوستی.